السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان نجیب زدران په هکله باندې یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر درکړم چې نجیب زدران دغه سریلانکا پریمیر لیګ کې یو زبردست بیټینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. که تاسو مور باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ. زه به تاسو ته ووایم چې نجیب زدران چې تېرو دوه لوبو کې ناکامه سوی یعنې بیخي رنځونه ورنه نه کېدل، خو نن یو زبردسته بیټینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. دغه شپږمه لوبه چې کومه سریلانکا پریمیر لیګ کې ترسره سوله دغه د نجیب زدران دوی ټیم لوبه ترسره کړله چې اول بیټینګ د نجیب دوی ټیم ترسره کړ. په 20 اوورو کې 196 رنزه ټارګټ هغه بل ټیم ته ورکړی و. زه به تاسو ته ووایم چې په دغه لوبه کې نجیب زدران 40 پالو باندې 450 مهم رنزونه د خپل ټیم لپاره کړي دي چې پکې 2 غټې شپږیزې او 6 څلوریزې وهلې دي. 115 سټرایک ریټ باندې نجیب زدران ورته لوبه ترسره کړې ده او د دغه ټیم کپټان شانکم بیا 38 رنزه 25 بالو باندې کړي دي. یعنی نجیب زدران سره شانکا ډېر ښه پارټنرشپ وکړ. نو په 20 اوورو کې 196 رنزه ټارګټ هغه بل ټیم ته ورکړی و، هغوی بیا ونه څه کولی چې دغه ټارګټ پوره کړي. زه به تاسو ته وایم چې هغه بل ټیم کې نوین الحق هم لوبه ترسره کړې وله. نوین الحق بیا دومره خاص بولنګ نه ده ترسره کړی. 4 اوورو کې 30 رنزه ورکړي دي، یعنې ډېر سخت ټکول سوی ده. نو د نجیب زدران دوی ټیم بیا په دغه لوبه کې ډېر ښه بولنګ هم ترسره کړ. هغه بل ټیم یې پرې نه ښوده چې دغه ټارګټ پوره کړي. هغه بل ټیم 100 پورې دغه رنزونه ورسول او د دوی دغه ټول لوبغاړي آوټ سول. او زه به تاسو ته وایم چې په 18 رنزو باندې د نجیب زدران دوی ټیم دغه مهمه لوبه ګټلې ده. نو دغه د نجیب زدران لپاره یو ډېر ښه خبر ده او ډېر زیات مهمه مو ځکه دې نه 2 مخکې لوبې هم ترسره سولې، هغه کې ناکامه سوی و. نو دغه پرفارمنس نجیب ته ډېر زیات مهمه ده ځکه دغه څو ورځې وروسته د پاکستان سوپر لیګ دغه بولیم ترسره کیدونکې ده. نو ګوره چې نجیب زدران په پاکستان سوپر لیګ یا په آی پی ایل کې اخیستل کیږي، که چېرته همدغسې مسلسل ډول باندې په زیاتره لوبو کې نجیب زدران ښه وځلیږي، نو امکان لري چې په پاکستان سوپر لیګ کې مو اخیستل سي او د آی پی ایل امکان هم شته ده. همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.